که چیرې په لومړیو څو دقیقو کې درملنه ونه شي او کنټرول نه کړی شي، د بدن بېلابېلې برخې او سیستمونه تر خپل تاثیر لاندې راولي، چې تر ټولو ناوړه اغېزه یې په زړه، پښتورګو او دماغو باندې وي. د وینې لوړ فشار د سرخوږي، د سر ګنګس کېدا او په لیدلو کې د ستونزې د راپیدا کېدو لامل ګرځي. ځینې مهم لاملونه لکه د وزن زیاتوالی، د سګرټو څښل، په وینه کې د کلسترولو د اندازې لوړېدل او د شکر ناروغي د وینې د لوړ فشار د منځته راتللو لاملونه دي. سلامونه، احترامات او نیکې هیلې مې ومنئ. ګرانو دوستانو، د خپلو معلوماتي ویډیوګانو په ترڅ کې مو درته نن بیا یوه صحیح موضوع انتخاب کړې ده. په دې درسره خبرې کوو، په دې اړه مو درته معلومات راټول کړي دي. نو له تاسې مو غوښتنه ده چې دغه ویډیوګانې له خپلو ملګرو او دوستانو سره شریکې کړئ، تر څو هغه مسایل چې هغوی پرې نه پوهېږي یو څه معلومات ترې ترلاسه کړي. درنو دوستانو، نن مو درته ډېره یوه مهمه موضوع رااخیستې ده چې دغه کومه ستونزه چې ده، کومه صحي ستونزه چې ده، نن سبا دې سره ډېر زیات خلک مخ دي. نو ګرانو دوستانو، د وینې د لوړ فشار په اړه باندې درسره خبرې کوو چې د وینې لوړ فشار څنګه پیښیږي او د دې تداوی لپاره باید څه وکړو. نو ګرانو دوستانو، د وینې لوړ فشار، دغه پریشر یا فشار چې د وینې په واسطه د رګونو په دیوالونو باندې پرېوځي، د وینې د فشار په نوم یادېږي او دوه ډوله دی چې یو یې لوړ او بل یې هم د وینې ټیټ فشار بلل کېږي. لوړ فشار هغه فشار دی چې په رګونو باندې د زړه د راټولېدو له امله رامنځته کېږي، او ټیټ یې هغه دی چې د زړه د خلاصېدو په وخت کې په رګونو باندې راځي، یعنې هغه وخت اندازه کېږي چې زړه د وینې د داخلېدو لپاره پراخېږي. د وینې فشار اندازه 120 پر اتیا ښودل شوې ده، یعنې 120 لوړ او اتیا یې ټیټ فشار په معنا دی، یعنې 120 پر اتیا زموږ د نارمل فشار ښودنه کوي. ځینې وختونه بیا د راز روغتیایي لاملونو له کبله د وینې فشار له منځنۍ کچې څخه لوړېږي. دې حالت ته په طبي اصطلاح کې د وینې لوړ فشار وایي. ګرانو دوستانو، دا حالت د دې لامل کېږي چې زړه له خپلو عادي او نارمل حالاتو څخه په ګړندۍ توګه فعالیت وکړي. کېدای شي له خپل توان نه زیات فعالیت یې دنده ټکنۍ کړي او په وجود کې د یو شمېر ناخوالو لامل وګرځي. یا په بله معنا، که د وینې لوړ فشار ژر کنټرول نه شي، درملنه یې په خپل وخت کې ترسره نه شي، د زړه د درېدو او د فعالیته د غورځېدو لامل کېږي. د وینې لوړ فشار هغه ناروغي ده چې همیشه یې د انسان له ژوند سره لوبې کړي دي او په ډېر کم وخت کې د مرګ تر کومې رسولي دي. که چیرې په لومړیو څو دقیقو کې درملنه ونه شي او کنټرول نه کړی شي، د بدن بېلابېلې برخې او سیستمونه تر خپل تاثیر لاندې راولي، چې تر ټولو ناوړه اغېزه یې په زړه، پښتورګو او دماغو باندې وي. زړه، دماغ او پښتورګي د انسان په بدن کې له هغو مهمو او کارنده ارګانونو څخه دي چې په ودرېدلو او د دندې په له منځه تلو سره یې انسان کېدای شي ډېر ژر خپل ژوند له لاسه ورکړي او ورځنۍ چارو ته یې د پای ټکی کېښودل شي. که څه هم تر اوسه دا معلومه نه ده چې په لوړ فشار باندې د اخته ناروغانو او یا د هغو کسانو شمېر چې د دې خطرناکې ناروغۍ له امله په کال کې خپل ژوند له لاسه ورکوي څو دی. خو په دې وروستیو کې روغتیایي څېړنو ښودلې چې په نړۍ کې د روغتیایي کارکوونکو په خپلو کلینیکونو کې په احتمالي توګه د وینې په لوړ فشار د اخته ناروغانو په شمېر کې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. لکه څنګه چې ورته اشاره وشوه، که چېرته د وینې لوړ فشار په ناروغانو کې د لومړنیو څو دقیقو په ترڅ کې کنټرول نه شي، کېدای شي ډېر ژر د اخته کس په مړینه تمام شي. نو له دې کبله خو طب پوهانو دغې ناروغۍ ته د سایلنټ کیلر یا د پټ وژونکي ناروغۍ نوم ورکړی دی. روغتیا پوهان د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره سپارښتنه کوي چې د ټولنې وګړي دې په منظمه توګه فزیکي فعالیتونه ترسره کړي، تر څو یې په خپل وجود کې له دې ناروغۍ سره د ځینو نورو ناروغیو کنټرول او مخنیوی هم کړی وي. د لوړ فشار لرونکي کسانو ته ښایي چې د توان تر حده په خپلو پښو وګرځي، له ډېرو غوړیو خوړو او د مالګې پرهیز وکړي او پر ځای دې تازه میوې او سبزیجات وخوري. په منظمه توګه باید د ډاکټر سره وخت ناوخت مشورې وکړي
د دې لپاره چې د دې پټ وژونکي او مرموزې ناروغۍ له بدو پایلو او عواقبو مو ځان ژغورلی وي، پکار ده چې د پېژندنې لپاره یې هر وخت کې خپل فشار چک او معاینه کړو، او په ځانګړې توګه هغه خلک چې عمرونه یې زیات وي او یا هم د ډېر وزن لرونکي وي. د وینې لوړ فشار د سرخوږي، د سر ګنګس کېده او په لیدلو کې د ستونزې د راپیدا کېدو لامل ګرځي، خو په ډېرو پیښو کې دا نښې نه راڅرګندېږي. همدا لامل دی چې زیات کسان خپل فشار هم نه ګوري، ځکه خو ډېر کله د وینې د لوړ فشار درملنه هم په خپل وخت نه کېږي. باید یادونه وشي چې تر 95% زیاتو پیښو کې د وینې د لوړ فشار لاملونه نه وي څرګند، خو په پاتې 15% پیښو کې لامل پېژندل کېږي، لکه د پښتورګو د فعالیت غیر عادي کېدل، د تومور رامنځته کېدل او یا هم د زیږون په وخت کې د زړه د شریانونو بندوالی، چې په دغه پیښو او حالاتو کې کله چې د وینې د فشار د لوړېدو اصلي لامل او جړله له منځه لاړه شي، د وینې لوړ فشار بیرته خپل عادي حالت ته راښکته کېږي. ځینې مهم لاملونه لکه د وزن زیاتوالی، د سګرټو څښل، په وینه کې د کلسترولو د اندازې لوړېدل او د شکر ناروغي د وینې د لوړ فشار د منځته راتللو لاملونه دي، چې په نتیجه کې د زړه د دورې د رامنځته کېدو خطر هم څو چنده زیاتېږي. که چیرې د چا فشار له نورمال حد څخه زیاتېږي او یا هم د لوړ فشار دوره پرې کله راغلې وي، درملنه یې نشي کېدی، پرته له دې چې د ژوند سالمه لاره غوره کړي. دا یوازینۍ لاره ده چې د وینې د فشار په عادي او نورمال ساتلو کې مرسته کوي. د وینې د فشار د نورمال ساتلو لپاره د ژوند سالمه لار طبي کتابونو او روغتیاپوهانو په لاندې ډول یاد کړي دي. د سګرټو څښلو څخه باید ځان وژغورل شي. د بدن وزن باید کنټرول شي او لپاره یې لږ تر لږه په ورځ کې 3 ځلې د 20 دقیقو لپاره ورزش ترسره شي. د ډېرو غوړو خوراک څخه باید ډډه وشي او همدارنګه د مالګې استعمال هم باید په اندازه وشي. که روحي ستونزې لرئ، د لرې کولو هڅه یې وکړئ او په اړه یې د ډاکټرانو سره مشورې وکړئ. د وینې د لوړ فشار د تداوۍ یا د دې ناروغۍ له بدو پایلو د ساتلو په موخه پکار ده چې د طب د داخلي څانګې له متخصص ډاکټر سره مشوره وشي. ګرانو دوستانو، څنګه چې مو درته مخکې یادونه وکړله چې فشار یوه داسې ناروغي ده چې ډېر زیات خلک پرې اخته دي او اصل کې د دې ناروغۍ لامل نه معلومیږي، خو لکه مخکې چې موږ درته یادونه وکړله چې صرف په بعضې مسایلو کې دا ثابتېږي چې د وینې لوړ فشار له کوم امله دی، نو که چېرته د هماغه مرض لپاره یا د هغې ناروغۍ علاج وشي، نو ستاسې لوړ فشار ورسره په خپله نارمل حالت ته راځي. خو په اکثره مواردو کې دا بیا نه معلومېږي چې د وینې لوړ فشار له کومې ستونزې له امله رامنځته شوی دی، چې دا نو بیا په راتلونکي کې موږ ته د زړه ناروغي، د پښتورګو ناروغي او حتی د بدن د ځینو غړو د فلج کېدو لامل هم ګرځي. نو هیله مو دا ده چې له غوړو څخه ځان وساتئ، په لږ مقدار باندې غوړي استعمال کړئ، همدارنګه د مالګې او نور هغه څه چې تاسو ته مخکې یادونه وشوله، نو هیله ده چې دغې مسئلې ته ډېر زیات پام وکړئ تر څو په دغه ناروغۍ اخته نه شئ، او که یا هم دغه ناروغۍ سره لاس او ګرېوان استئ، نو چې دغه ناروغي مو لا پسې زیاته نه شي. نو ګرانو دوستانو، دغه معلوماتو چې موږ درته را برابر کړي وو، هیله ده چې یو څه مو ترې اخیستي وي او خوښ شوي وي. نو تر بیا چې د بلې موضوع سره درته حاضرېږو، تر هغې درنه اجازت غواړو. د الله په امان.